السلام علیکم ملګرو. راشد خان د هیڅ تعریف محتاج نه دی، یو بهترین پلیر دی، یو ښه لوبغاړی دی، د هیڅ تعریف محتاج نه دی. دنیا په هر یو لیګ کې لوبېږي، د افغانستان سټار لوبغاړی دی. جاوید خان د خپل وینې د خپل ځان نه وینې ایستلې او د خپل ځان په دغه وینه باندې د راشد خان تصویر جوړ کړی دی. یقینا چې دا د راشد خان سره د افغانستان سره مینه ده چې د راشد خان دغه تصویر په خپله وینه باندې جوړ کړی دی. یعنې خپل بلډ او خپل وینه چې کومه ده هغه یې د خپل ځان نه ویستلې او د راشد خان دغه تصویر تاسو وګورئ. دومره ښایسته جوړ کړی دی، دومره ښایسته جوړ کړی دی چې درته ویلی نه شم. تاسو په دغه تصویر کې دا ویډیو کې تاسو کتلی شئ جاوید خان د راشد خان تصویر جوړ کړی دی، خو ډېر یو په زړه پورې تصویر جوړ کړی دی. څومره چې موږ د دې تصویر تعریف وکړو، څومره چې موږ د دې صفایي تعریف وکړو، هغه به کم وي. جاوید خان جهاد کړی دی او د افغانستان سره مینه کړې ده، د راشد خان سره مینه کړې ده. راشد خان سوپر سټار دی د افغانستان، لیګ بریک بالر دی، ډېر یو ښه بالر دی، بیټینګ هم کوي، بالینګ هم کوي. په دنیا کې په ډېر لږ وخت کې نوم پیدا کړو، د دنیا په ټاپ بالرانو کې هم لري او د دنیا یو ډېر یو ښه لوبغاړی دی، دنیا په هر یو لیګ کې لوبېږي. نو جاوید خان باندې راځو خبرې کوو. جاوید خان یو ډېر بهترین انسان دی چې د زړه د کومې نه دغه تصویر جوړ کړی دی. راشد خان تصویر یې په خپله وینه باندې جوړ کړی دی. یقینا چې د تعریف وړ تصویر یې جوړ کړی دی، د تعریف وړ تصویر یې جوړ کړی دی، د ستایلو تصویر دی، د ساتلو تصویر دی چې دغه تصویر سړی وساتي او ځان سره یې کږدي، ځکه چې په خپله وینه باندې جوړ کړی دی. یقینا چې دا د افغانستان سره او د راشد خان سره مینه ده، د زړه د کومې نه ورسره مینه ده چې د راشد خان دغه تصویر په خپله وینه باندې جوړ کړی دی. یقینا چې ډېر ښایسته جوړ کړی دی. تاسو ورته وګورئ، لاس د صفایي ته وګورئ څومره ښایسته جوړ کړی دی او په سیل باندې جوړ کړی دی. د غوږ د یوه طرف پکې راغلی دی او د یوه طرف پکې نه دی راغلی. څومره خوند کوي، څومره مزه کوي. بس جاوید خان د خپل وطن سره بېحده مینه لري، د خپل راشد خان سره، د خپل افغانستان د کرکټ مینهوالو سره بېحده مینه لري چې د راشد خان تصویر یې په دغه باندې جوړ کړی دی. یقینا چې ډېر په زړه پورې تصویر دی. او که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، زموږ دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او حتما یې سره شیر کړئ چې نور ملګري هم وګوري. او په کمنټ کې جاوید خان ته یو ښایسته غونته کې کلام، یو ښایسته غونته کې خبره، یو ښایسته غونته کې لفظ یا ماشاءالله ورته خامخا ضرور ولیکئ. د الله په امان.